روژه ماتي ته د روژهتیانو تیاری. په ننګرهار کې د نورو کلونو په څیر روژه ماتي ته د تیاری لپاره د اچارو، چکنیو او نورو بیلابیلو خوړو بازار تود دی او خلک یې رانیسي. پلورونکي له خپل کاره خوښ دي او وایي که څه هم اقتصادي ستونزې شته خو خلک د روژه ماتي دسترخوان ته خپل وس او توان سره بیلابیل خواړه اخلي. د دغه ولایت اوسیدونکي بیا له حکومته د توکو د نرخونو د کنټرول غوښتنه کوي او په سوداګرو او شتمنو هم غږ کوي چې په دغه میاشت کې له ناچارو سره مرسته او لاسنیوی وکړي. نرخونه باید کنټرول شي، نغنامې ورکړل شي او پوښتنه وشي. خلک غریب دي او اوس خو اقتصاد ډېر په ټیټېدو باندې ده، کاروبار نشته ده، خلکو کاروبار ډېر وروسته پاتې شوی ده. نو موږ د چارواکو څخه غواړو چې نغنامې ورکړي ښه صحیح او نرخونه کنټرول کړي. خلک غریب دي خو هغه تجاران، هغه دوکانداران باندې غږ کوم چې خلکو سره همکاري وکړي او د خپل میاشت هغه زکات، یعنې د روژې نه وروسته زکات ده، خو دا په روژې کې زکات ورکړي. خلک غریب دي نو یو څه به روژې دپاره، یو څه به د اختر میوې دپاره اخلي، خپلو بچو ته په جامې کې یو شی بل چلي. ډېر ښې ورځې دي، شپې ورځې دي اوړي. دا کال کې 12 میاشتې دي او په دې میاشت کې یو میاشت ده بختوره میاشت ده، دې کې خلک صدقه ورکړي، بس خیراتونه وکړي، بس دې کې ډېر نیک کارونه وکړي، نفلونه وکړي، ذکرونه وکړي، خلک خفه نه کړي، ګاونډی خفه نه کړي، همسایه او دا نور اخوا دخوا خلک جنګونه ونه کړي. بس ښه هغه وکړي ځکه چې دا کال کې 12 میاشتې یو میاشت ده. د یادونې ده چې په افغانستان کې د روژې په رانږدې کېدو او په دغه میاشت کې د خوراکي موادو د بیې د پخوا په پرتله پورته کېږي چې خلک شکایتونو ته اړ باسي.